دوستانو هیله ده چې تاسو به ورته روغ او جوړ وئ. که درنو دوستانو تاسو لپاره مې نن یوه ډېره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده. په هغې طریقې سره موږ کولی شو چې د فیسبوک آی ډي بغیر له ایمیل او نمبر او پاسورډ څخه خلاصه کړو. که چېرته تاسو څخه فیسبوک آی ډي ورکه شوي یعنې پاسورډ یې هم درنه هیر وي او ترڅنګ یې د تاسو فیسبوک آی ډي نمبر هم درنه هیر وي او ایمیل هم درنه هیر وي، هیڅ درته په یاد نه وي، نو تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره اوس هغه فیسبوک آی ډي لاسته راوړئ. که هغه نمبر تاسو څخه ورک شوی وي، بیخي تاسو سره موجود نه وي، نو تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره د هغه فیسبوک آی ډي پاسورډ او نمبر معلوم کړئ او خپل موبایل کې لاګین کړئ. نو دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. تاسو ویډیو لایک کړی نه وي په دغه لایک باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ ویډیو لایک شي. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ چینل درسره سبسکرایب شي او ترڅنګ یې په دغه بیل آیکن یې هم کلیک وکړئ او بیا پاس آل ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. نو که درنو دوستانو کله اوس مو کېږي نو دغه شیر باندې کلیک وکړئ او دغه ویډیو درسره شیر هم کړئ. دوستانو د دې لپاره به تاسو راشئ په خپل موبایل کې به سیټینګ برخې ته. دوستانو دغه سیټینګ برخه تاسو وینئ، په دغه سیټینګ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. له سیټینګ کلیک کولو وروسته به دلته موږ ته یو آپشن راکړي، تاسو به پکې لاندې راشئ ګوګل. دغه ګوګل دوستانو وینئ، په دغه ګوګل باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. تاسو سره به دوستانو هغه موبایل موجود وي چې تاسو مخکې په دغه موبایل کې آی ډي خلاصه کړې وه، هغه موبایل باید تاسو سره موجود وي. دلته به تاسو ته خپل جیمیلونه راشي، تاسو به دلته په دغه آپشن باندې وینئ، په دغه آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ په خپل جیمیل باندې. که هغه ستاسو جیمیل وي او که نه وي تاسو به پرې کلیک وکړئ. بل جیمیل هم تاسو کولی شئ چې په هغه موبایل کې خلاص کړئ او یوه شیبه انتظار به ورته وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي او څه انټرنیټ چې دی هغه ضعیف دی. ښه دوستانو تاسو ته به یو داسې صفحه راشي، په دغه صفحه کې به موږ تاسو دلته په دغه ځای کې سیکیورټي آپشن پیدا کوو. سیکیورټي دوستانو تاسو وینئ، په دغه سیکیورټي باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ او یوه شیبه انتظار به ورته وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو تاسو کتلی شئ چې موږ ته یوه صفحه راغله، تاسو به دلته پکې لاندې راشئ، وروستی برخه کې دلته به موږ ته یو بل آپشن راکوي پاسورډ منیجر. پاسورډ منیجر باندې به تاسو دوستانو ورته کلیک وکړئ. دغه آپشن تاسو وینئ. له پاسورډ منیجر کلیک کولو وروسته موږ ته تاسو دوستانو کوم اپلیکیشنونه ویب سایټونه هر څه چې زموږ په موبایل کې خلاص وي هغه ټول دلته موږ ته راکوي. خو موږ صرف کار چې دی هغه فیسبوک سره دی، زموږ څخه د فیسبوک آی ډي پاسورډ او نمبر هر څه ورک شوي دي او نشته، نو موږ غواړو چې دغه پیدا کړو. په همدغه فیسبوک باندې به ورته کلیک وکړئ او خپل د موبایل لاک چې کوم هغه کوډ وي هغه به تاسو خلاص کړئ. دوستانو تاسو دغه ځای کې اوس کتلی شئ چې زما په موبایل کې کومې فیسبوک آی ډیانې چې خلاصې وي هغو پاسورډ یې له ما څخه هیرې وي. تاسو کتلی شئ چې یوه له هغې څخه یوه دغه پاس آی ډي دی، دغه دوستانو نمبر ده او لاندې پاسورډ ده. که چېرته تاسو په دوستانو په دغه د سترګې نشان باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه پاسورډ هر څه ښکاره شي او دغه کاپي باندې ورته کلیک کوئ نو تاسو به دغه پاسورډ او نمبر کاپي کوئ. او زما موبایل کې دغه دوهم آی ډي هم ده دوستانو، تاسو کتلی شئ دا هم خلاصه ده او پاسورډ یې هم لاندې کتلی شئ دوستانو، دغه پاسورډ دی او د ترڅنګ کې دریمه آی ډي هم خلاصه ده دوستانو، تاسو کتلی شئ پاسورډ یې هم د هر څه دي. نو تاسو کولی شئ چې په دغه کاپي باندې کلیک وکړئ، ایمیل هم کاپي کړئ، نمبر هم کاپي کولی شئ او په د لاندې کاپي باندې که کله کلیک وکړئ نو تاسو د دې پاسورډ کاپي کولی شم او لیدلی هم شئ. دوستانو دغه ډېره په زړه پورې او خوندوره طریقه ده، نو ضرور دغه ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. دوستانو دغه خوندوره طریقه وه چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي بغیر له نمبر او ایمیل څخه خلاصه کړو او پاسورډ څخه. که چېرته موږ څخه پاسورډ او نمبر هر څه ورک وي او زموږ نمبر بیخي خراب شوی او کار نه کوي په سیستم کې نه وي، نو بیا هم په دغه طریقه تاسو کولی شئ د خپله فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ. تاسو باید هغه موبایل راواخلئ په کوم کې چې مخکې دغه آی ډي تاسو لاګین کړې وه.